السلام علیکم، زه یم ریاض کار او نن تاسو ته په یو نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروخم چې موږ څنګه کولی شو چې د پلی سټور یا د ګوګل آی ډي پاسورډ چینج کړو. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل زه یم ریاض کار ارزي شروع کړو. نو د دې لپاره به تاسو خپل پلی سټور را خلاص کړئ او دلته به تاسو په خپل انځور باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته ښکاري منیج یو آر ګوګل اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. شاید دلته تاسو ته یو بل شنه بټن هم راشي. کله چې تاسو شنه بټن راغله تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي. په دې ځای کې به تاسو په پرسونل انفو باندې کلیک واخلئ او ښکته به تاسو راشئ او دلته به تاسو د پاسورډ خانه پیدا کړئ. دغه د پاسورډ خانه په همدې به تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به دلته دا ډول صفحه راخلاص شي. نو تاسو به په دې خانه کې خپل پاسورډ انټر کړئ. نو لکه څرنګه چې تاسو ته ښکاري چې دلته موږ خپل پاسورډ انټر کړو، له هغې څخه وروسته زه په شنه بټن نیکسټ باندې کلیک کوم. نو دلته به موږ ته دا ډول صفحه راخلاص شي او دلته به موږ ته دوه خانې راکړي، یو د نیو پاسورډ او بل د کنفرم نیو پاسورډ. نو زه راځم لومړۍ خانې ته. په دې خانه کې زه د خپلې خوښې نوی پاسورډ ورکوم. نو لکه څرنګه چې تاسو ته ښکاري چې په دې دواړو خانو کې موږ یو شان پاسورډ ورکړ. کوم پاسورډ چې مو په دې لومړۍ خانه کې ورکړ نو په لاندې خانه کې تاسو هم هماغه پاسورډ ورکړئ او پاسورډ باید داسې وي چې لومړی تورې په غټې بیسۍ نور په وړې بیسۍ کې ولیکل شي او په اخر ته د حساب یو څو تورې هم ورکړي او پاسورډ باید له 8 کرکټرو څخه کم نه وي. نو ښکته تاسو ته لیکلي هم دي چې تاسو 8 کرکټره پاسورډ انتخاب کړئ. له هغې څخه وروسته به تاسو په چینج پاسورډز باندې کلیک وکړئ او یو ځل به بیا تاسو په شنه بټن ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ او موږ ته به د خپل د پلی سټور یا د ګوګل آی ډي پاسورډ چینج شي. نو په دې ځای کې تاسو ته وایي که تاسو په خپل جیمیل اکاونټ کې غواړئ چې نمبر اډ کړئ نو تاسو په دې اډ باندې کلیک وکړئ او که غواړئ دا سکیپ کړئ نو ښکته به تاسو راشئ، دلته به تاسو کنټینیو ټو یور ګوګل اکاونټ باندې کلیک وکړئ او موږ به بیرته خپلې هوم صفحې ته راولي او دلته تاسو ته وخت هم وښود چې لاست چینج اټ 2 بجې او 9 منټه باندې موږ دا پاسورډ چینج کړ. که ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. میلاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بل ویډیو مو د خدای په امان.